ملګریه، که چیرې دې په ذهن کې ډار، ویرې او تشویشونو ځای نیولی وي، نو یوه شیبه غواړم یو نسخه درته وښیم. هغه دا چې هیڅ شی داسې په نړۍ کې نشته چې د هغې لپاره د حل نه اوسي. هیڅ شی داسې نشته چې هغه د پای ونه لري. که هغه ستونزې دي، که هغه زموږ غمونه دي، که هغه زموږ بېوسي ده، که هغه زموږ غریبي ده، که هر شی اوسي حتما پای لري او حتما بدلیدونکي دي. دا د نړۍ نظام ده، په دې کې تغییر و تبدیل راځي. ستونزې له منځه تلونکي دي، غریبي له منځه تلونکې ده، بېسوادي له منځه تلونکې ده، خو په هغه صورت کې چې په خپل رب مو باور ولرئ، خپل رب ته مو سجده وکړئ، د خپل رب څخه یې وغواړئ. یعنې د هغه د قدرت په مقابل کې زمونږ د نړۍ په اندازه هیلې، ارزوګانې، ستونزې هیڅ دي. مازې دا ده چې موږ هغه ته فریاد وکړو او هغه زموږ فریاد واوري او عملی شي. نو که غواړې چې ستونزې دې ختمې کړې، غمونه دې ختم کړې او خپلو هدفونو او ارمانونو ته ورسیږې، الله تعالی ته دې سجده وکړه. کوشش وکړه چې د شپې پر 2 بجو راجګ شې، 2 رکعته لمونځ هغه له ډاره وکړې، 2 اوښکې ورته توی کړې او له هغه څخه وغواړې چې تا ته ستا ګناهونه در معاف کړي، ستا ستونزې در حل کړي، ستا بریالیتوبونه درکړي، ستا خوښیانې درکړي. د هغه سره هر شی شته دي، خو دغه ده چې موږ رجوع چاته کوو او له چا څخه یې وغواړو. بریمن او هڅه